او الله رب العالمین په توبه باندې څومره خوشاليږي د حد نه زیات الله رب العالمین په توبه باندې خوشاليږي حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله افرح بتوبه عبده الله رب العالمین د بنده په توبه باندې ډیر زیات خوشاليږي حدیث کې راغلی دی د دې مثال ذکر کړی دی لکه یو سړی او په خپل سورلی باندې په اوخ وغیرہ واس باندې خپل سورلی ځان لبار کې خپل دوخه ځان لبار کې په یو لري سفر باندې روان شي په دې سورلی باندې د دې انسان جامع د دې انسان اوبه خراس کاږي او په دې سورلی باندې روان شي په دې سفر باندې پوغت سفر باندې لاړ شي نو دا چې کله سفرو کې اخر دا ستړی شي ماسپخیم تیمه غرمې نو دا بوې چې را دی ونی سوري ته دمه کومه او دا غي نرسته به سب مزل شروع کومه دا د سورلی نه راکوشي او د ویونی سوري تکینی او ایسته به پریشانی راشي خو به ویسي چې کله سترګې وغړی نو چې وګوري سورلی نه سورلی دي تلی په دې سورلی باندې د دې جامع د دې خوراک ښکار کی دا انسان ټول ورځ وګرځي په دې سورلی پسې چې دا سورلی به میچې دی دا سورلی پیدا نه کی دا په دغه ټیم کې د مرګ انتظار کوي چې سورلی خورانه لاړه د مرګ انتظار کوي چې ملک الموت دوه راځي دا به تراشي دیونی سوري تکینی او ډډه ولګي او د ملک الموت دراتک په انتظار باندې چې ملک الموت برازي اوس برانه روح اخلي نو دا سه ډډه ولګي سترګې پټيږي چې دا سترګې به ته کولاو چې دا سورلی راغلی او د مخې ته ولاړی نو دا په دغه ټینګ به څومره خوشاله حدیث کې دا انسان د سی وای چې الله ته مې بندي او زه د رب ما خطا شي په دې ټیم کې د خوشحالي د لاسه خبره وږي چې الله ته مې بندي او زه د رب ما نو د انسان په دغه ټینګ څومره خوشاله الله رب العالمین د بنده په توبه باندې د دې نم ډیر زیات خوشالي نو موږ تاسو ولې توبه الله رب العالمین ته نو باسو چې زمون رب زمون پیدا کونکي زمون په توبه باندې دومره خوشالي چې هر څومره ګناه ده نشوي راو ګرځي چې الله ما ډیر خطاګانې کړې دي الله ډیر ګناهونه مې کړې دي الله ما ته معلومي یا نه معلوم یلا چې تزمانه په کوم ګناه باندې خپه شوی یلا زه ته توبه وباسم یلا ما معاف یلا نور باندې